مار سړی نه زده کړه کوئ، د بې سواده نه کوئ، د بې منطقه بې کتاب نه کوئ، که د کتاب والا نه کوئ، د پښتو کلتور ته ژمن خلکو نه کوئ. زمونږ پرمختګ د افغانانو د پښتنو زمونږ پرمختګ خالي او خالي په دې کې دی چې موږ خپل نظریات، سیاست او د ادب دپاره موږ کم سړی ټاکو. مثال یو کنزلمار بې سواده، بې کتابه، بې منطقه سړی ستا ولس ځان ته وټاکي چې موږ به د نه زده کوو، نو تا ته به خپل د ولس مستقبل راښکاره شي، را روان وخت ته ښکاره شي. خو چې کله ستا ولس ځان ته داسې سړیان ټاکي چې کنزلمار نه کتاب والا خلک وي، عقل او پوهه لري او د پښتو په کلتور جامه باندې برابر سړی وي، هغه خلک ځان ته مشران وټاکي. ته وګوره چې دا لرو بر کې پښتانه، لرو بر کې افغانان دا په 3-4 کالو کې سمون خوري او کنه، نو دا د مشرانو نه ده پاتې، دا د ولس نه پاتې. کنزلمار سړي نه زده کړه کوئ، د بې سواده نه کوئ، د بې منطقه بې کتاب نه کوئ، که د کتاب والا نه کوئ، د پښتو کلتور ته ژمن خلکو نه کوئ، د ادب احترام او په دین باندې، په اسلام باندې د پیغمبر پلویانو نه زده کوئ. نو دغه 2-3 مهمې خبرې دي، ولس دې ورته سوچ وکړي، قضاوت دې په خپله وکړي چې چا نه یې واخلي. زه مننه کوم د ټولو، او که څه مې د لایف کې داسې ویلي چې څوک هم پرې خفه شي، هغې زه بخښنه غواړم، که ژوند به یې به خبرې کېږي. خدای